اوس دا چې په دغه لسو ورځو د ذوالحجې کې باید کم اعمال زیات وسي. معارف الاسلام اداره مسلمان باید کوم عملونه زیات وکړي، کوم اذکار ډیر ووایي چې ډیر زیات ثوابونه لاسته راوړي. ځکه چې حدیث کې دا راځي چې په دغه لسو شپو کې اعمال الله رب العالمین ته دومره محبوب او خوښ دي چې په نورو شپو ورځو کې د عمر نه دي ورته محبوب. نو نبی صلی الله علیه وسلم په ترتیب باندې هغه اعمال یادوي چې په دغه لسو ورځو او شپو کې باید مسلمان هغه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فاکثروا فیهن التسبیح، په دغه لسو شپو ورځو کې تسبیح زیاته وایست. سبحان الله، یا دا چې کومه تسبیح د صحیح البخاري په آخري حدیث کې نقل دی، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، چې دا هغه څومره عظیم فضیلت دی چې هغه د فضیلت والا تسبیح په دې فضیلت شپو کې ویل سي، نو ډېر عظیم ثواب به انسان لاسته راوړي. او دا شان والتکبیر والتهلیل، په دغه لسو شپو کې تکبیر زیات وایست، الله اکبر، دا ذکر دی زیاته کوي. او دا شان کلمه شریفه زیاته وایست. او یو بل حدیث کې د مسند احمد دا الفاظ ور سره نقل دي چې فاکثروا فیهن من التحمید، په دې کې حمد ډیر زیات وایست. او دا شان په شعب الایمان کې د دې مبارک یو حدیث نقل دی، هلته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فانها ایام التهلیل والتکبیر وذکر الله، دغه لس ورځې دا د کلمې شریفې ورځې دي، دا د الله اکبر د ذکر ورځې دي، او دا شان د نور اذکار ورځې دي. دا شان کم کسان چې بیا په دې کې روژه نیسي د هغې هم ډېر ناشنا فضیلت نقل دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان صیام یوم منها یعدل بصیام سنه، په دغه لسو ورځو کې د ذوالحجې یوه روژه د یوه کال روژو ثواب لري. سبحان الله، د یوې روژې الله رب العالمین د یوه کال روژو ثواب ورکوي. څومره عظیم فضیلت دی چې د یوې روژې په بدله کې تا ته الله رب العالمین د یوه کال روژو ثواب درکوي، او ته بیا هم سستې روژه نه نیسې، نو ستا حالت ته هم بیا عجیبه ده. د نیکو اعمالو شایقین دي خپل شوق ښکاره کړي، د دې روژو ثوابونه د خپل لاس ته راوړي، ځان دې نه محرومه کوي. کم از کم که دغه د ذوالحجې ټولې روژې نسي نیولی چې د عرفات د روژې سره د 10 روژې کېږي، د هغه نه دې کمې ونیسي، نیمه دې ونیسي، د نیمه څخه د لا نیمه ونیسي، 2-3 خو دې خامخا ونیسي چې دومره زیات فضیلت لري. او دا شان په دې کې نور نیک اعمال کول. نبی صلی الله علیه وسلم بیا وایي والعمل فیهن یضاعف 700 ضعف، په دغه لسو شپو ورځو کې هر نیک عمل چې راواخې الله رب العالمین 200 چنده انسان ته دغه ثواب ورکوي. مثلا یوه روپۍ د صدقه کړل، الله رب العالمین د 200 روپو د صدقې ثواب درکوي، لکه تا چې 200 صدقه کړې وي. دا شان هر نیک عمل راواخه یو ځل دی سبحان الله وویل، الله رب العالمین تا ته د 200 واره ویلو ثواب درکوي. ګورئ په دې کې ډیر زیات کوشش وکړئ، هر نیک عمل، هر ذکر، هر درود شریف، هر د خیر کار، بس د هغه نه لاس مه اړوئ چې په وس مې وي هغه وکړئ. او یو بل حدیث کې بیا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دومره فضایل د دې اعمالو بیان سوه، او یو مسلمان به داسې چې هغه په دې کې بیخي برخه وانخلي، نو د هغه په باره کې نبي علیه الصلاة وسلام وایي الویل لمن حرم خیر ایام العشر، د هغه شخص لپاره د ډېر زیات افسوس وي چې هغه د دې خیر نه محرومه سو. په دې لسو ورځو کې چې کم خیر و، کم فضایل ثوابونه وه، د هغه نه محرومه سو، د هغه دپاره دې نو د افسوس مقام وي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.